دا بل یو مسلمان دا ورور تپوس کړی دی چې قسم په څو قسمه دی او د هغې حکم څه دی. نو زما معززو قسم دا 3 قسمونو سره دی. دې قسم ته عربۍ کې یمین ویلې کېږي، یو ته یمین لغوه ویلې کېږي او بل ته یمین منعقده ویلې کېږي او بل ته یمین غموس ویلې کېږي. دا 3 قسمونه. نو یمین لغوه دا موږ چې وایو یاره قسم دی داسې او والله داسې نو دا د پښتو قسم دی. دې کې نه ګناه شته او نه ورکې ثواب شته. علماو لیکلي دي ښه کار نه دی چې سړی داسې قسم وکړي. یمین لغوه دې ته وایي چې عام په خبرو اترو کې انسان وایي یاره والله دا کار مې داسې کړی دی، والله قسم دی دا کار مې داسې کړی دی. نو دا یمین لغوه دی، بې ارادې قسم دی. حکم یې دا دی چې د دې کفاره وغیره نشته دی، ګناه هم ورکې نشته، ثواب هم ورکې نشته. البته عادت یې جوړول ښه کار نه دی. او دویم یمین منعقده دی. یمین منعقده دی ته وایي چې آینده مستقبل کې یو سړی دا قسم وکړي چې یاره دا کار به زه کوم او بیا یې ونه کړي، یا مثال نه به یې کوم او بیا یې وکړي، نو دې ته یمین منعقده وایي. نو د دې حکم دا دی چې کله دې کار ونه کړو نو بیا به 3 روزې نیسي، یا 10 مسکینانو ته به خوراک ورکړي او یا به غلام ازادې. غلام نشته. او دریم یمین غموس دی. دا چې په تیرې شوې زمانه کې، ماضي زمانه کې انسان قسم وخوري په دروغه باندې. لکه مثال تا سره د چا پیسې وي او ته جرګه کې کښېنې او ته داسې وایې چې زما د خدای په ذات باندې قسم وي چې دا پیسې ما سره نشته، د ده دا حق ما سره نشته. نو په دروغو د قسم وخوړو دا حرام دي. د دې کفاره هم نشته دی. علماو لیکلي د دې کفاره دا ده چې د انسان به جهنمي وي چې کوم انسان په دروغه باندې قسم وخوړو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.